د بدخشان ولایت د زیباک ولسوالۍ په اوږدو کې د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر له وروستیو نښتو وروسته زیباک تر بل هر وخت زیات د رسنیو د پام وړ ګرځېدلې ده. څو ورځې وړاندې د افغان حکومت خلاف بغاوتګرو یوه ډله د پاکستان له خاورې افغانستان ته له اوښتو وروسته له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شوه. موږ له څو ساعته سفر وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د زیباک ولسوالۍ دې سیمې ته راغلي یو څو وګورو چې دلته څه روان دي. دغو راپورونو خلاف چې ځینې مغرضې رسنۍ خپروي هیڅ حقیقت نه لري او په دې سیمه کې بشپړ امنیت دی. امنیتي ځواکونه په خپلو پوستو کې له بشپړو تجهیزاتو سره ځای پر ځای دي او د هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې د بشپړې تیارسۍ په حالت کې دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي هغه نښته چې څو ورځې وړاندې په دې سیمه کې رامنځته شوې وه یوازې څو ساعته یې دوام وکړ چې په پایله کې ګڼ شمېر بغاوتګر مړه او ټپیان شول. ساحه خط فرضی مابین پاکستان و افغانستان است. یک تعداد بغاوتگرا و کسایی که دیگه از طرف کشورهای همسایه تحریک میشوند انگیزه داده میشوند و اینها آمدن و دشمن ضربه سخت و محکمی خورد و در این نبرد شدیدی که در این منطقه رخ داد و در این جنگ 6.5 ساعته یک مجاهد از ما جام شهادت نوشید. از دشمن تعداد 13 نفر به هلاکت رسید به شمول قماندان معروف و 8 نفر دیگر از اینها زخمی شدن که اینها را انتقال دارن در ساحه پاکستان. آماده هستم که در هر جایی باشن ما با اونا مبارزه کنیم، اما ما در خط صفری قرار داریم. الان در اینجا دیگه موجود هستیم، قرار داریم دیگه هیچ کس دیگه دیده نمیشه. اونا فرار کردن رفتن پس به مو پاکستان و با مجاهد دیگه الحمدلله کلا امکانات همه چیز برابر است، آماده هستن ان شاء الله. دیگه کدام کمی و کاسی در ما مجاهدین پیدا نمیشه. د زیباک ولسوالۍ پر ډیورنډ فرضي کرښه میشت دفاعي ځواکونه ټینګار کوي چې کافي تجهیزات او د هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. مجاهدین ما مکمل با تجهیزات نظامی مکمل پر راه برابر هستند دیگه، از هیچ چیز کمبود نیستند و همه چیزی که برای از اینها لازمی و ضروری بود که ما مهیا و برابر کردیم دیگه، هیچ کمبودی ندارن. که څه هم ځینو رسنیو سرچینو څو ځله راپورونه خپاره کړي وو چې د افغان حکومت خلاف بغاوتګرو د زیباک ولسوالۍ ځینې کلي نیولي، خو ډیورنډ فرضي کرښې ته د نږدې سنګلیچ کلي اوسیدونکي وایي هغه لنډمهاله نښته چې د امنیتي ځواکونو او بغاوتګرو ترمنځ شوې وه په ډېر لنډ وخت کې مهار او هیڅ کلیو ته ونه غځېده. د دوی په خبره اوس خلک په بشپړ امنیت کې ژوند کوي. با محمد خیری سنگلیچ خط مرز پاکستان است. جنگ منگی ندیدیم و وجود ندارد. یک چند روزی پیش تقطق شده بود، حالی فعلا امنیت است. هیچ کس رسانه ها خوب میشنویم ولیکن فعلا که ما در مرز قرار داریم نیست. یک روز نمروزی تقطق شده بود، یک نیم ساعت یک ساعت فرار کردن طرف پاکستان رفت. دوترین نکته ولسوالی زیباک است که مرز پاکستان است، ولی در روز پنجشنبه یک درگیری شده بود که مخالفین از طرف امارت اسلامی شکست کردن و باز به پاکستان برگشتن و دیگه تا حال فعلا فضل خدا هیچ درگیری صورت نگرفته و در خود منطقه خیره سنگلیج هم درگیری نبود و در خود بندر یا چی سر کتل پاکستان یک درگیری شده بود که مخالفین شکست کردن رفتن و حالی فضل احسان پروردگار هیچ گپی نیست. تامین امنیت برقرار است و هیچ گپی نیست. زیباک ولسوالۍ د بدخشان ولایت په سویل ختیځ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې موقعیت لري. دا ولسوالۍ د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله د افغانستان او پخواني شوروي د جګړې له وخته تر ننه د هېواد له مهمو امنیتي سیمو څخه شمیرل کیږي.